نو دروجه متعلق سے ضروری خبریں ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو، 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روزه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې، چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض. دروجه متعلقم قرآن کریم کې د الله حکم دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چا باندې چې دروجه میاشت راشي او د اهل دروجی وی نو د روزه ونیسي. الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح روزه نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کے اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه، یوازې په تاسو نه ده فرض. علماء لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نواله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهیږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي، کمری هم نیسي، نو بیا ولې دا امتحان په باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجې دي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پیو کی. پته ورته نه چې ده په دې تعلیم کې قابل دی او کنه ده، نو امتحان ورته کی دی پرچا لاس کې ورکی چې بای دادا مضمونو لیکا. نو دا الله متعلق دا ویل چې د پته نشته، نو دا خو ناممکنه ده. ځکه چې الله د هر چا پسینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی.
دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دې اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دې اچو. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې منې کېږم خو نه ورچاو چې اور ته ورواچولو نو دا وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدی. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چا چا چوله مغه پويګو امداد پويګ. نو یو بل د خوند خبره در تعرض کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلونو د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتہا کی جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زمخ کې نشم تله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زمانی کې ابراهیم علیہ السلام چې پور کې نمرود اچولیو نو تا ورته ویلی چې امداد درکم اے ابراهیم دې وخت کې زما غزه تر صحیح کیږي چې ستانه کیږي. نو زمانی قدر ته وی چې نا چاته چې ستاره صحیح کیږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وای جبرئیل غزه ته زروانم چې کوم ځای ته تن شرسه ده نو که څه خدمت تی راته وای چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي. ودا سي به اختیار دي را ټوپ ولیکو. نو ابراهیم علیہ السلام ورته وای چې خبره دادا چې دا د نمرود وس کار نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کیږي لګیا دی دا کولو والا بل دی ازما محبوب او معشوق دی اپ دې خوشحالي کی چې زور کې وګرځي نو چې زما معشوقه په خوشحالي کی نو دا به اختیار مې ورټوب زکه کو. ډاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ورټوب کوم او کنه سوچ میں کول او دا عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي با. نو عزیزانو روجه چې دا الله ته سپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې د داغه دو صورت ای یو صورت دای چې دته معلوم نه چې د په امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې
او دعوه کوي د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو انسانان یې او ابراهیم علیه السلام هم انسان. اغم دعوه د عشق کوله به اختیار اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مړای چاړه کې خوا چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د عائشہ کی دنیا ته خودو چې سبا ته داونه وی چې یا الله ما تا د پاره دا کړی او ما دا کړی او ما دا کړی. نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما د پاره کولو والا چې هغه داو لکه ابراهیم علیه السلام. ما په کال کې یو ځل پتا روزه راوسته و نوم ټوپونه دیوال غرق شو. نن خډيره ګرمي دا نن وګه ډېرې ما نن تګه ډېرې ما په دې روزه کې یو دا خبرې ګوره مکو. نن می پېشمنه نه دې کړو نن می چې چای نه دې سکلیو او د پاتې شوم بانګ را باندې وې ټول اورس کتا سو خیالو کې مونږه دا خبرې دا بنه په خدای قسم چې دا روزه چې فرض شو نو په هغه وخت کې غوخي چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي. یو کدو به هغه هم ډېر په مشکله پیدا کړي او چې پیدا بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دې پرې کوي نره نره پرې کوي. یا جی دومره نره ولی پرې کوي و دومره نره زکه پرې کوم چې आवाज زنه ما چې لګه خوروا په کیو کو چې دې گاونډیانو تم لګا ور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاری بچي وا نو هغه بچ پاو شیو نو پکې دړای وبوي تاله چې و داغه د لرګي جوړو نو هغه یو تاله دومره لویو چې سلورو کسبو چتول سلور کسې چې اوچته اندازو کوي د دینیم جمعه تم رتاله بین والا به سلور کسو چته. نو دا دومره لوی تاله دې د پاره جوړ کړو چې مونږ چې روټي خورو اسنه چې چرته غلام یا مرای یا مزدور دارانه بار پاتې نشي چې هم په دې تالی کې روټي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې یوازې به روټای نه خوړه څومره مرګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالی کې د دواړو کونو بادشاہ دی او پروټای ور سره مریونه او خادمان ناس. نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کې نه یا ډرایور ځان سره پروټای کې نه یا خدمتگار ځان تو بس استغفار او بیا لا چې خان نوابی په پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غر کوي نه په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وورېږي شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدل. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری. کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به غډېدا او سړو به تماشا کوله
او سړی ګډیږي او ښځه تماشا کوي. ای په شرمونو د عمل کو شرمېږه چې شرمېدلې بس شرمې. په خوا به ښځه ګډېده او سړی به تماشې ته ناست. کم سړی به چې ښځې ته چیلم ډکوله بړواګان به ورته وي او یا بړواګانو ته به چیلم ډکولو مونږ باغی پورې خندل چې او بې غیرته ته څنګه پښتون ځان ته وي. خدای دې بے خباسه ته بړواګانو ته چیلم ډکې. مونږ لکوالی زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼلې. اوس ټول ملک ګډېږي، هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو لږ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دې نه شرمېږو کې نه مونږ د ټولو نه زیات. تاسو وکړه ابل اورز د قوم ګډه بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډېږي. نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي داغه ملک انجام بچي او داغه ملک حال بچي. تاسو بنورې د ځان تماشې کوئ. نو عرض می داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو تر راغلی ده، سرمایدار روجې نه نیسي. پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیجندو او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني. فتوبى للغرباء، خوشحالي دی وی د غریبانو خلقو د پاره. خو زه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم. پاکستان غریبان دي خدای په خړ سیلاب یوړي. څومره ډمټوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایدارو نه دی. تاسو ورشئ کابل ته مازیګر ټیم کې وګورئ کل هم په کې دا د غریبانه او سټماره او د شاخه تاخه زامن دا بګوري د ورځې په پالیشونه کوي، د ورځې په مزدوري کوي او مازیګر کې به سینما کې ګوري. نو عرض می دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کیږي چې صافت لاندې برازي. اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به په نازلې. بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره دا چې دنیا ته وخی بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا دوی به څه چل کوي پردی ویني به تویي پردی کورونه به ورانای مونږ ډیر یو ستا عبادت ته پاره او وګورئ زما په بندگانو زما امتحان دی سار نه تر ماخامه پورې 14 غنټې ما د پاره لوګه او تند تیرې کنه تیرې نو ستاسو پر روجه باندې با الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي په تاسو به فخر کوي. حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ جنت ته چې خلق نه نوځي
یو دروازه ده داغه ریان نامه ده. ریان دروازه با خاص کر روزدارو ته आवाज کوي چې تاسو زما په دلار جنت ته نه نوځئ. زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلې او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام لمو مړه نه کیږي. ملایان د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دکانونو باندې لوخي ورته پریخي چې ملایي کنه دا غوړې خورواګانې خوار نه خوار او غریب نه غریب سړی تم الله تعالی پښمنی کې پراټي نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روزي میاشت وا او د اړ په شکال ورځي وي. صحابه روزیم نیولې وي او جنگ هم کول او داسې روزي نیولې وا چې ماخام نور څه د خوراک نو یو قجوره دو کسو باندې نیمه کړې وا. نیمه تاو خوړه او نیمه ماو خوړه په دې مروجم نیولې او سباله د بدر په میدان کې جنگ هم کوله. تاسو بس کوئ. رحمان بابا وی پعوز دی کم طاعت دی ورته کړی پعوز دی کم طاعت دی ورته کړی دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري. سحر او ماښام چې کم نعمتونه ته خوري د دې بدل کې دی کړي څه دي؟ بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړه د هر چارې توان دی نو ته په هسه ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې اکم توان او طاقت ته چې الله تعالی تا ته نه درکړي بیا ځان ناتوان ولې بولې ځان کمزور ولې نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلی د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د دې اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کړي نو الله دا رمضان کانه ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کانه ټول سمندر اوچ کی نو پدې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې پدې یو له میاشتو کې دې څومره ګناه کړی الله د دې میاشت